حاجي صاحب شپېتو کالو عمر کې ماشاءالله زه چېرته ګورم نو زه باوري یم چې ما غوندې درېو در باندې وصل نه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله. ځوانان به مو ډېر لیدلي چې لوبې کړي خو تاسو باندې زه نن داسې خلک ګورم چې هغې که موږ تاسو هغه حالت ته ورسېږو باور نه کوم چې لږ ختم شي خو الحمدلله دلته دومره ماشاءالله صحتمند دي. تاسو وګورئ سپین ګیري دي حاجي صاحبان دي او لګیا دي خپله لوبه کې او دې مازدیګر کې خاص کونړ هجرت آباد ساحه ده. راځئ وړاندې ځو چې دې دا لوبه څنګه ده عجیبه ده. ما لږ هغه ځای نه وکتل راغلم ورسنګ کې ماشاءالله ډېر خوش طبیعته. راځئ دا ویډیو پیغام خصوصا هغه خلکو ته دی چې څوک سیګریټ څکي او څوک پسې نورې معاملې کوي نورې معاملې کوي نو هغې که دغه عمر ته ورسېږي فکر نه کوم چې تر دې عمره لا هم رسېږي. راځئ ته مخکې حاجي صاحب ته یې ورکړه ښه دغه سپین کاڼی به ته مولې ښه دا سپین کاڼی ویشتلې که هغه نه خو اړول هغه ته به ځای کاڼی به ورته نږدې نیسي ښه 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 هلته نښه ده هغه نښې ته به خپل دا کاڼی رسوی چې کوم یو نږدې راغی همغه صحیح ده. ښه 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 کوم ځای نه ورکوه نه دسي ولې ښه ټپکې وخوړه پروا خو نه کوي. ښه راځه حاجي صاحب تا ورکړه که نه ښه دلته د هر چا تیږه معلومه وي ښه ماشاءالله. ما دلته راورسولو د حاجي صاحب دلته حاجي صاحب تا دلته ایښې وه که نه دلته ښه د حاجي صاحب تر دې ځایه وه ښه او ما هغه سر ته ورسېدل هغه هم پته یې نه لګېده کومه سې لاړه که نه دا ګوره چې نه ما چېرته ګټله حاجي صاحب ګټله. حاجي صاحب ته راشه که نه ته راشه که نه حاجي صاحب څو کاله دی عمر دی؟ زما دغه 15 15 ماشاءالله. ته راشه حاجي صاحب دې خوا ستاسو څومره عمر دی؟ 2 شپېته. ښه حاجي صاحب ستاسو څومره عمر دی؟ ښه ټول سره همزول یاستئ او د ټول د یو منطقې بس واړه هم داسې سره یو ځای رالوی شوي ماشاءالله. الله ستاسو په عمرونو کې برکت واچوي. زه تقریبا داسې 15 کم به یم نو شپېته موږ هم دا شار شاپېره سره یو. حاجي صاحب شپېتو کالو عمر کې ماشاءالله زه چېرته ګورم نو زه باوري یم چې ما غوندې درېو در باندې وصل نه کېږي. ګوره زما د ویډیو نه بل څه مطلب او هدف نشته دی. تاسو باور وکئ ډېر داسې ځوانان مو لیدلي چې هغې د ځواني مرحله کې ولې هغې داسې څه پسې کوزېدی هم نه شي. وجه څه شی ده چې دی چرس سرګټ نسوار خو خیر هغه به درته معاف کړو که نه هغې کې به څه نه وایو څه شی نسوار غاښونه خو دې خپل دي موږ ته خلاصي نه کوئ سارو نه خلاصي سیګریټو نه خلاصي ماشاءالله. کوم وخت دې خوله ته اچولي دي؟ هېڅ وخت هم نه دی تا خو مې یو دوه پیرې اچولي سار نه ما ډېر ګل خو اوس مې خوشي کړل 15 کاله اوس الله دې خلاص کړی وی نسوار نه خلاصېږي ولې چې وایي خوشي کېږي نه دغه ده الله خلاص کړی همت دې کړی او 15 شپږ کاله مې کړي دي. ښه ته راشه که نه چې مخ ته راشه مې نه ونیولې چې ما نو سار شروع کړي دي ښه او الله خلاص کړم. هر سړی کولی شي پرېږدي هر سړی کولی شي ځینې دي چې د زړه خاصو سره وکړه هېڅ شی نشته. ځینې دي چې نیمه ورځ یې پرېږدي بیا خبر نه کېږي ورسره نشه بانه کوي هسې نشه بانه نشه بانه کوي چې نشم پرېښودی ولې نشي پرېښودی نشې تماشې او پسې راتېر څه که هغه د سرګوټو نه شروع تر بره بره سټیجونو پورې دا چې کوئ بیا دې حد ته نه رسېږئ. د 15 کالو عمر کې به سړی به فکر کوي چې د 80 کالو یې که نه او ټوخي سره به بیا مجبور یې بل اودس ته ځي. صحیح ده دا ګوره دا حقیقت ده حاجي صاحب نه ده همداسې. نو که چېرته غواړئ خپل فامیل سره خوشحاله ژوند تېر کړئ بهر ته کلی او کور کې داسې خوشحاله زندگی هم د کلیوالو سره هم په خپل فامیل کې بچو مسو سره مسیان به په دې اوګو راخېږي ایسه ولا که ورته غوسه شوی حقیقتا نسوار والا یې ته د اپینو والا یې سګرټو والا یې چرس والا یې که نه په خدای په دومیتري کې ځان ته ماشوم نه پرېږدي ځان ته خپله مېرمن نږدې نه پرېږدي نو ماشوم خو لا غټه خبرې. نو خپل په بدن باندې خپل صحت باندې پام وکړئ انشاءالله خوشحاله ده موقته زندگی ده ژوند به مو خوشحاله هم تېرېږي ژوند نه به خوند هم اخیستلی شئ. نو همزوله کې به سره ټیټ نه یې همزولو سره به برابر یې تیږه به مخ خواته ترې اړی نو فقط دې کې یو پیغام دی چې دا سپین ګیري دي او ماشاءالله ښه صحتمنده دي. یوازینی لامل یې څه شی دی چې د نیشو نه لرې دي. نو که چېرته غواړئ خوشحاله ژوند مو وي
نشو څخه که څوک پې اوس هم اخته وي لږ همت ځان کې پیدا کړي حاجي صاحب وګوره و د روژې نیولو نه مخکې مطلب بلوغت نه مخکې د نسوار یې شروع کړي اوس قصه کې هم نه دی که د په مخکې لس چونډې هم په یو ځل واچوې دی غم کې نه دی واچوی که نه او پروا یې نشته نو د یو خوشحاله ژوند لپاره روغ صحت چې دی دا شرط دی که غنیمت دی که غواړې په شپېته کلنۍ کې تیږې وارې کې منډه وهې خوسی وکړې هر څه چې کوې نو د نشو څخه لاس واخلي خوشحاله اوسئ حاجي صاحب ستاسو وخت مو نیوه الله مو په عمر کې برکت واچوه ژوندي اوسئ آباد اوسئ بس هسې تېرېدو دا تاسو مو چلو ډېر عجیبه السلام علیکم خدای په امان السلام علیکم خدای مو آباد لره زما دا په کوله خو انشاءالله کونړیان ولې ښکاري که بس نه بیا ونه السلام علیکم السلام علیکم خدای مو آباد لره السلام علیکم خدای په امان حاجي صاحب السلام علیکم وبخښئ تاسو وخت مو ونیوه Azam.